سلامونه، وخت مو په خیر. د دې اونۍ غوره خبرونو ته ښه راغلاست. افغان حکومت د امریکا له دې پریکړې چې په خپله نوې بودیجه کې د افغانستان له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره 300 میلیونه ډالر زیات وړاندیز کړی هرکلی کوي. د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایډن تېره ورځ کانګرس ته خپله کلنۍ 215 میلیارده ډالره پوځي بودیجه وړاندې کړه چې 3.3 میلیارده یې د افغان ځواکونو لپاره ځانګړې شوي چې د تېر کال په پرتله 300 میلیونه ډالره زیاتوالی راغلی. تېر کال دا مرسته شاوخوا 3 میلیارده ډالره وه. د غربي رسنیو د راپورونو پر مرسټ له افغانستان سره د 3.3 میلیارده ډالرو کلنۍ مرسته به د افغان ځواکونو د تجهیز، تمویل او روزنې په برخو کې ولګول شي. په وروستیو 4 کلونو کې د افغانستان څه باندې 21,000 مټریک ټنه محصولات د هوایي دهلیزونو له لارې د سیمې او نړۍ هیوادونو ته صادر شوي دي. د حکومت د رسنیو مرکز وایي له 2018 کال څخه را په دې خوا تر دې مهاله د هوایي دهلیزونو رامنځته کېدو بهرنیو هیوادونو ته د افغانستان محصولاتو د لیږد برخه کې د پام وړ رول لرلی او د سیمې او نړۍ بازارونو سره یې د افغانستان د اتصال زمینه برابره کړې ده او د وروستیو 4 کلونو په ترڅ کې د افغانستان څه باندې 21,000 مټریک ټنه محصولات هندوستان، چین، خلیج حوزې، ترکیې هیوادونو او اروپایي ټولنې ته صادر شوي چې د سیمې او نړیوالو بازارونو ته د افغانستان د صادراتي توکو د لیږد لپاره په ټولیز ډول 1800 پروازونه ترسره شوي دي. کندهار کې د صادراتي محصولاتو د اسنادو د تهیې مراحل کولو واحد مرکز پرانیستل شوه. چارواکي وایي یاد مرکز د صادراتو په برخه کې د اسانتیاو په پار جوړه شوې ده او د افغانستان د صادراتو تر ټولو لوی اقلام کرنیز محصولات دي چې په کندهار کې د یاد مرکز جوړېدل کولی شي چې د کرنیزو محصولاتو د صادراتو د لړۍ په ښه والي کې ډېرې مرستې وکړي. د صنعت او سوداګرۍ وزیر نثار احمد غوریاني وایي ولسمشر محمد اشرف غني په هیواد کې د سوداګرۍ پراختیا ته ځانګړې پاملرنه لري چې په دې سره به د کندهار او سویل لویدیځې حوزې د ټولو سوداګرو هغه ستونزې چې په صادراتو کې درلودې له منځه ولاړې شي. د ننګرهار سترنجۍ د افریقا، سومالیا او د چرګانو دانه تاجکستان ته صادره شوه. د ننګرهار ولایت د صنایع خونه وایي په ننګرهار ولایت کې جوړې شوې پلاستیکي 22,180 فوټه سترنجۍ د افریقا، سومالیا هیواد ته صادر شوي. همداراز د لومړي ځل لپاره د ننګرهار څخه 111 ټنه د چرګانو دانه تاجکستان ته صادره شوه. چارواکي وایي تر دې وړاندې افغانستان په یادو دواړو برخو کې د وارداتو درلودل او د لومړي ځل لپاره یې په یادو برخو کې صادرات له ننګرهار څخه پیل شول. د کابل ښار د کمپنۍ له پله د میدان وردګو تر دراني بازاره د 2یم لاین سړک رغنیز کار دوام لري. د ټولګټو چارو وزارت وایي دا سړک چې 24.5 کیلومتره اوږدوالی او 11.3 متره پلنوالی لري د کابل ښار د 5مې ناحیې له کمپنۍ پل څخه پیل او د میدان وردګو ولایت تر دراني بازاره پورې غځیږي چې اوس مهال رغنیز کار ته چټکتیا ورکړل شوي. د معلوماتو له مخې د یاد سړک رغنیز کار د څه باندې 1.3 میلیارده افغانیو په ارزښت د ټولګټو چارو وزارت او یو خصوصي ودانیز شرکت ترمنځ تړون شوی چې مالی لګښت د هیواد له ملي بودیجې څخه ورکول کیږي. ننګرهار کې روان کال د 3 میلیارده 302 میلیونه افغانیو په لګښت 102 پروژې پلي کیږي. چارواکي وایي د ننګرهار ولایت څخه یې راتلونکي مالي کال لپاره د 11 میلیارده 514 میلیونه افغانیو په لګښت 504 پروژې وړاندیز کړی. همداراز روان کال کې د 3 میلیارده 302 میلیونه افغانیو په مالي لګښت 102 پروژې پلي کیږي چې 15 پروژو عملي چارې جریان لري. 3 پروژې بشپړې شوي او د پاتې نورو پروژو پروسه په تدارکاتو کې تر کار لاندې ده. پکتیا کې د 88 میلیونه افغانیو په لګښت د کرونا سلبستریز روغتون ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د پکتیا والي محمد حلیم فدایي وایي دغه روغتون 55 خونې او د کرونا ناروغانو د درملنې ټول امکانات لري چې چارې د یو کال په موده کې سرته رسیدلې دي. د عامه روغتیا وزارت وایي د یاد روغتون جوړېدا سره به پکتیا ولایت کې د کرونا وایروس سره مبارزه چټکه شي او ناروغانو ته به ښه او مناسب خدمات وړاندې شي. قدرمنو لیدونکو دا د دې اونۍ غوره خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښې چارې.